فقیر زاده. ها فقیر صاحب تاسو د بابا څه نوم و؟ نجیب الله. نجیب الله صاحب به د څو کالو تقریبا؟ دا 45 کال عمر. دا کله وفات شو څنګه وفات شو؟ ولا دې ونه څلورمه ورځ وه او بس بیماري پرې راغلی او زړه بیمار و. بس موږ سره پیسې نه وي، بس پیسې خلکو ته هم ډېر وویل او چا نه راکول. بس دا فارمونه هم جمع کړي وو سره، خو دغه هم چا نه شو دستخط کولی. بس کله یو ویل یو خوا لاړ شئ، کله بل ویل بل خوا لاړ شئ. بس زمونږ هم به دغه څه نور درک نه لګېده. بس اخر اکیستم، بس مړم شو. او بس او ورغلي وو خلکو له، بس څوک قرض چاله نه ورکوي. موږ 3 خویندې او 2 وروڼه. سبقونه څه وایي؟ بس یو 2 خویندې مې مدرسې ته ځي، علم کوي. او بس یو ورور هم دا هم خوشی ګرځي او زه خو په خپله چینچي چلوم. چینچي خو مې خپله ده، خو قرض هم راغیستی، قرض مې اخیستی، 1,500 روپۍ قرض یې راباندې. ولا زما خو دغه ښایست دی، خو ما خو سبق ویم هر څه وکړم، بس نشته د پیسې. کله چې نجیب الله مړ شو نو هم مفتي تسلیم الحق د جنازې لپاره ورغلی و. مفتي تسلیم الحق د پېښور پوهنتون نه 2 ماسټرۍ ډیګري هم اخیستې او ویل چې د نجیب الله په ژوند ورسره هغه ډېرې منډې وهلې وې، خو د پیسو د کمۍ له وجې علاج ونه شو او د هغه د علاج حق د هغه په ګاونډیانو لازم و. نو د دغې کسانو لپاره چې هغه د حج د پاسه حجونه کوي، د دې نه بهتر د دغه حج نه غوره او بهتر هغه دی چې د یو غریب چې د هغه کپړې نه وي، یو غریب چې د هغه چې کوم دی د نان نفقې مسله وي، یو غریب چې د هغه د علاج مسله وي، یعنې څه ضرورت یې هغه پوره کړي. نو د دغې حج نه امید دره به دی چې زیات اجر به الله پاک په دې باندې ورکړي. ځکه په داسې وخت کې د یو مالدار دپاره چې کوم دی په ده باندې د یو داسې مسلمان چې هغه مستحق د مدد دی او دا سره مدد کولی شي، نو د دې مسلمان په ده باندې دا مدد کول فرض دی. که دا یو نه کړي نو الله جل شانه دا د الله په رضا باندې مجرم دی او الله به د دې کس د دې مظلوم کس تپوس د ده نه کوي او د ده قرباني، د ده حج، د ده زکات ورکول دا د الله د عذاب نه بچ کولی نه شي.